بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة المائدة سلورم نمبر یا پینزم نمبر آیت دا اللہ رب العزت با توفیق سر رسیدیو. پا دی آخرینی آیتونو کی مؤمنانو تا بعض احکام او بعض آداب اغا اللہ خولیو. اسی بلا مسئلو تا بیانی آغا دا چی کل منز کوئی نو دا منزد پارا با او دس چاردام کوئی. دا مقام دا دین رے چی دا او دس چاردام مسائل او دا طہارت مسائل تفصیلاً بیان شی. دا دا پارا کم درسونا چی عام ورزو کی گی، خصوصاً دا حدیثو دا کتابونو نو آگیتا رجوع کی حالتا دا ہر مسئلی تفصیل بیان شوید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إذا قمتم إلى الصلاة كالجتاسو باس إيمان زتا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق نوین زی مخونخ پل اولاسونخ پل ترسنگلو پوری وامسحوا برؤوسکم او مسکوی پٹولو سرونخ پلو وارجلکم الى الكعبین او پخپوخ پلو ترگیٹو پوری یا اخپیخ پلی ترگیٹو پوری. نو دلتا اس دی کی دیتا دا دس فرائض ویلے کی گی، ارکان او دیس ربی دو خبری زیادی کا، یو ترتیب او دو موالات پر لپسی. نو دا خبری لازم شوی. یو دی مخینزل لاسونا پسر مسح او خپی ورسر ترتیب، یعنی پدی ترتیب کم چا اللہ خولے دی. نو دویم پر لپسی موالات دانی چی لاستی ما جگر وینزو اخپدی بسی بیا ماقام وینزالا دا پر لپسی چی دا بل اندام وچشوه نی او تا بسی دا دویم وینزی. تفصیل دا پار درسونا وارو دی نجدی ورزو که منگ دا عمدت الاحکام درسونا وکڑو خط تفصیلی دا دسی ہوئے مسئلہ بکی بیان شوید. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا او کچرت یی تاسو د جنابت پا حالات کی نزان پاک کئی پس سرا پا غسل سرا. وَإِن كُنتُم مَرْضَى او کئی تاسو بیماران او علی سفر یا پا سفر باندی او جاء احد منکم من الغائط یا راشی او تنستاسونا داو دسماتنا او لامستم النساء یا مسکڑی تاسو خزو لرا فلم تجدو ماء ونمو میوبا. دی سایت کم جگی تیر شیو؟ سورة النساء کی آلتا تفصیل شیو چرا مسکول ستوئی و دا غائد ستوئی. فلم تجدو ماء او ونمو میتاسوبا فتیممو صعیدا طیبا نتیممو کئی پخاور پاکا فامسحو بوجوهکم وایدیکم من بس مسو کئی پمخونو او پلاسونو خپلو دا دی خاورینا. نوری اللہ دا احکام منگ بانی اخودی دی ویچے ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج نغواری اللہ چی مقرر کی بتانسو باندی تنگسیا. اللہ دا نغواری چی تاسو تا دا خبر اگرانے کی ولیکن یرید لیطہرکم مگر غواری چی پاک کی تاسو دا طول طهارت سره تعلق ساتي
او د صفایي سره. نو رب العالمین دقه غواړي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، او د دې دپاره چې پوره کړي نعمت خپل په تاسو باندې. نعمت د الله څه دی؟ نه د احکام در الله نعمتونه دي. نه تیمم خو مخکې ذکر شو که نه چې الله غواړي ستاسو دپاره اسانتیا پیدا کړي. الله تنګسیا نه غواړي. او نعمت د الله بیا پکې د نه ټول لالو تیمم او بعض چې اسلام کې کم نور رخصتونه راغلي چې د هغې بعض پرون تېر شوی نو دا پکې هم دننه راغلو. لعلکم تشکرون، د دې دپاره چې شکر ادا کوي. د نعمت خبره وکړه چې نعمت پوره کېږي، د هغې سره یو بل نعمت موږ ته رایادوي. واذکروا نعمت الله علیکم، او رایاد کوي نعمت د الله په تاسو. ومیثاقه الذي واثقکم به، او وعده د الله هغه چې مضبوطه کړې د تاسو سره هغه. اذ قلتم سمعنا واطعنا، کله چې ووایي تاسو موږ واورېد او تابعداري کوو موږ. دغه یو لوز هم الله وی رایاد کوي. تاسو ګورئ د الله سره وی لوزونه هم اخیستي دي او مضبوط لوزونه دي چې الله موږ واورېده او موږ تابعداري کوو. نو دا کومه بیه ده؟ نو یو قول دا دی چې دا د صحابه کرامو هغه بیعه ده چې هغوی بیعت کړی د رسول صلی الله علیه وسلم سره. وی بایعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی السمع والطاعه، موږ وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی چې په هر حال به ستا منو. او دویم قول دا دی چې هغه الله چې زموږ نه لوز اخیستی و د آدم علیه السلام د پیدایش په وخت کې چې الستو بربکم، زه ستاسو رب نه یم؟ نو موږ ورته ویلي او یا الله ته رب یې. نو الله وی یو دغه لوز هم دی. او بعض علما وی لوز د مراد کلمه د توحید ده. کلمه د توحید کې ته لوز د الله سره کوي چې الله خالص ستا بندګي به کو. او بیا چې ته د رسالت ګویي ورکې نو دلته هم ته د دې خبرې لوز کوي چې یا الله ستا بندګي به کوم او د پیغمبر په طریقه به یې کو. نو الله موږ ته دا رایادوي. رایادولو څه مطلب دی؟ تاسو بیا کمزوري یې سوچ کې. دې دپاره رایادوي چې پوره یې کوي. الله دې دپاره رایادوي موږ ته دا لوزونه چې دا پوره کول غواړي. واتقوا الله، ویریږئ د الله نه. ان الله علیم بذات الصدور، یقینا الله پوه دی په هغه خبرو چې په سینو کې دي. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، ای ایمان والو شئ تاسو مضبوط ولاړ د الله دپاره ګواهي کوونکي په انصاف سره. دې سوایت تېر شوی کله؟ نن ماسپښین سورة النساء کې اخیره کې دا آیتو د 5مې سپارې اخري مخونو کې ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، او په جرم کې دی وانه چې تاسو لره دشمني د قوم په دې چې انصاف ونه کوي. اعدلوا، انصاف کوئ. هو اقرب للتقوى، دا ډیر نږدې کوونکی دی تقوا ته، یا دا خبره ډیره نږدې د تقوا ته. دا تربیت دی چې الله موږ له راکړی چې یو قوم د سره زیاتی وکړي، داسې نه په دې دشمنۍ کې عدل او انصاف پرې نه دی. که دشمن دی او که هر څوک ته خو عدل به عدلي، انصاف به کې. دا نه یو سړی راته چې زموږ نه کس وجلی دی، که کس نه سلې وجلي خو حق ته به حق وی. او سورة النساء کې تیر شو که دا ګواهي دي د پلار او د رور او د قوم او د هر چا خلاف ځي ورکوی به چې هغوی په غلطه وی به چې دوی په غلطه دي. دا اسلام دی، دا شریعت دی. دلته به د شریعت په مخ کې بیا پښتو مختوم نه دی چې یاره جي پښتو ده او کلویغي ده او دغه
کلویږي پښتو قوم ژبه درته د قیامت په ورځ د الله نه نشي خلاصولی. او زه خو یم پښتو نرتوب ته وایي. لنډ تعریف د پښتو هغه نرتوب دی، د پښتنو یو تاریخ پروت دی د نرتوب. نرتوب دا دی، د پښتو هم ده. نرتوب دا دی چې ته که څوک د سره زیاتې وکړي په هغه زیاتي کې انصاف او عدل پرې نه دی، دا نرتوب دی په اصل کې. چې بهی تا سره به زه بیا ګورم زما او ستا ده، خو ګوره دلته خبره د انصاف هغه دا ده. دې ته نرتوب وایي که نه، دې ته بېغیرتوب وایي، دې ته نرتوب وایي. نو دا پښتو هم ده. دغه شان پښتو نرتوب دی. نو رور دی خلاف دی یا گواهی د رور خلاف راله، رور په ناحقه دی. نرتوب دا دی ته رور ته ووایي، رور صحیح ده، ته زما رور یې، خپله رورولي هر څه به ساتو، خو دلته دا طریقه غلطه ده. واتقوا الله ويريږئ د الله نه، ان الله خبير بما تعملون، یقینا الله خبردار دی په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعده کړي د الله د هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي. مخکې ګوره احکام ذکر کړو، بعض مسایل. نو اوس د دې مؤمنانو دپاره الله څه تیار کړي دي هغه بیانوي، تیزي پکې ورکوي. که تاسو په دې احکامو عمل وکړو نو الله دله دا درکوي. لهم مغفرة وأجر عظيم، د دوی دپاره بخنه ده او اجر لوی دی. چا چې نه دي منلي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، او هغه کسان چې کفر یې کړی دی او دروغجنې ګڼلي دي آیتونه زموږ، اولئک اصحاب الجحیم، دا کسان ورواله دي. یا ایها الذین آمنوا، ایمان والو، اذکروا نعمت الله علیکم، رایات کئی نعمت دا اللہ پتاسو باندی. اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم، کله چې اراده کړې واسه خلکو چې راوږده کي تاسو ته لاسونه خپل، فکف ایدیهم عنکم، نو بنې کړل لاسونه د هغوی ستاسو نه. دم د الله یو نعمت. یو قوم اراده کړې وه چې لاسونه راوږده کي د څه دپاره؟ جنګ دپاره. الله لاسونه د هغوی بند کړو. نو اوس دا کومه موقع ده؟ نو یو خو دې کې مشهور قول دا دی چې یو اعرابي و، او دا حدیث په صحیح بخاري کې دی. جابر رضی الله عنه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو ځای کې پړاو واچو، د ونې په سوري کې پروت و، دې کې یو بانډچي راغی او د رسول صلی الله علیه وسلم توری راواغست او دمه کوله ودو. نو چې هغه راپاڅېد ویې کتو، نو ده ورته ویې من یمنعک مني، نن به دې زما نه څوک بچ کوي؟ نو هغه ورته الله به مې بچ کوي. بانډچي دوه درې پیرې دا خبره وکړه، رسول صلی الله علیه وسلم دوه درې پیرې دقه وویل الله. نو بس د هغه بانډچي د لاس نه هغه توره ولید. بیا رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو ته قصه وکړه، هغه بانډچي ورسره خوا کې ناست و. وایي ده ماته وایي چې څوک به دې رانه منع کوي. دا د الله طاقت دی ګوره. یعنې خوا کې ناست دی، دی راغلی ووجلو. دا هغه یعنې دې ځکه نعمت یو دا دی چې دې ده لاس را اوږده کړي و د رسول الله وسلم د وجلو دپاره، الله هغه لاسونه بند کړو. دغه شان دې کې مشهوره قصه هغه یهودیانو چې رسول الله وسلم دپاره خوراک تیار کړی او زهر یې پکې اچولي، دا هم لاسونه را اوږدولو. دغه شان کعب ابن اشرف اراده کړې وه چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره غدر او خیانت وکړي او په خپل کور کې مړه کړي. هغه او د هغې څو ملګري الله بچ کړو. ښه بنو نذیر یهود چې کوم مدینه کې وو، رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د هغوی په بازار کې ناست و، نو غوښته چې د برې نه پې کاڼې را ګذر کړو، مړې کړو، الله بچ کړو. فتح مکې په موقع باندې اتیا مشرکان د تنعیم نه راوتي و، تنعیم د طرف نه حملې کوله، نو الله د صحابه کرامو په لاسونو ونیول او بندیان شو.
یا د حدیبیه په موقع باندې او د ټولو ته شامل دی. الله وی هغه وخت را یاد کوي. دې نه ګوره دا تربیت الله موږ له راکوي چې نعمتونه وخت په وخت را یادوئ چې د الله سره محبت ډېرېږي او شکر به ادا کوئ. واتقوا الله ویریږئ د الله نه وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله دې ځان وسپاري مؤمنان. دی ولې دلته وویل یعنی ګوره که الله باندې دې ځان وسپارو نو څنګه چې دغه لاسونه بند کړي وو د کافرانو ستاسو نه را روان وخت کې به هم بند کړي. نو اوس دې کې د بني اسرائیلو خبره ذکر کړي. بني اسرائیلو له الله نعمتونه ډېر ورکړي وو که نه او قدر نه دی کړی نو ځکه تذکره د بني اسرائیلو راځي. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل او یقینا اغستی و الله مضبوط وعده د بني اسرائیلونه. هغه سورت بقره کې تیر شوي چې هغه څه لوزونه. وبعثنا منهم 12 نقیبا او مقرر کړي وو موږ د هغوی نه 12 مشران. ولې 12 مشران؟ 12 قبیلې وي. او سبحان الله رسول صلی الله علیه وسلم چې کله لیلة العقبه باندې د انصارو سره بیعت وکړو نو هم 12 نقیبانې په هغوی باندې مقرر کړي وو. 3 د اوس نه او 9 د خزرج نه وو. وقال الله إني معكم او ویلی والله یقینا زه ستاسو ملګری یمه. دا الله بني اسرائیلو ته ویلو. ها خو شرطونه دي. لئن اقمتم الصلاة که تاسو پابندي کوئ د مانځه وآتيتم الزكاة ورکوئ زکات وآمنتم برسلي او ایمان مو راوړو په رسولانو زما وعزرتموهم او مرسته مو کړه د هغوی. یعنې صرف د خولې خبرې نه دي، صرف د خولې خبره نه ده چې جي موږ جي ایمان راوړی دی. الله وی مرسته به هم کوئ. نو د پیغمبر مرسته او چې ژوند دنیا کې یا خو معلومه ده او چې نه نو د هغه د حدیثونو مرسته، هغه د حدیثونو پرچار دفاع. واقرضتم الله قرضا حسنا او قرض مور کو الله ته قرض ښایسته. قرض حسنه د دې مخکې تفصیل تیر شوی دی. ښه که دا کارونه مو کړو د الله چا ته وایي؟ بني اسرائیلو ته. لأكفرن عنكم سيئاتكم خامخا لرې به کم ستاسو نه ګناهونه ستاسو. ولأدخلنكم جنات او خامخا داخل به کم تاسو جنتونو ته تجري من تحتها الأنهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولې. فمن كفر بعد ذلك منكم بچا چې کفر وکړو وروستو د دې نه ستاسو نه، وروستو د دې لوزونو نه الله چې لوزونه اخیستي دي فقد ضل سواء السبيل نو یقینا هغه ګمراه شو د نیغې لارې نه. اوس الله دا خبره ذکر کوي چې په هغوی باندې خو عذابونه د الله راغلي په یهودو باندې په نصارو باندې. نو ولې یا الله؟ نو الله وجه ذکر کوي چې ما ګورې ظلم نه دی کړی ځکه چې مخکې ورسره الله لوز وکړو اني معکم زه ستاسو ملګری یم. نو چې الله یې ملګری شو نو الله خپل ملګري له عذابونه ورکوي؟ نه. نو چې عذابونه وله ورکړي دي نو پوه شي چې هغوی بیا د الله ملګرتیا پرېښودې ده په دې طریقې سره چې د الله یې نه ومنلې. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم بس په سبب د ماتولو د هغوی لوز خپل لره لعنت وکړو موږ په هغوی باندې. وجعلنا قلوبهم قاسیه او وګرځول موږ زړونه د هغوی سخت د لوز ماتولو د لاس. او دا ګورې لوی عذاب دی د الله چې زړه د چا سخت کړي. زړه چې سخت شو بس په دې باندې بیا دین او د دین خبره قرآن او حدیث بیا اثر نه کوي.
يحرفون الكلم عن مواضعه بدلی خبری دا اللہ دخبلو زیننا ونسو حظا مما ذکروا به او هیرکڑ دوی ویسا داغ خبرنا چی نصیحت ورکڑی شو دوی تپاغی وسا باندی و تورات اسی گره دا فائدہ بدی بازو ملگرو محسوسه کری چاول سر نه په خبرو پوه شوي نو دلته استا خبره څه ده اسانه ده روانه ده او علم دقه شانی چې بنیادي خبرې دې زده کړې که نه نو را روانې مسلې بیا څه شي هغه اسانې شي اوس بعض ملګري موږ سره راغلي هغه لکه وروسته منځ کې راغلي دي یا کله ای کله نه نو اوس هغه غریبانه لکه په دې مسلې نه پوه چې دا دوی سره کوم لوزونه شوي او دا لکه مخکې تیر شو چې الله پې غر اوچت کړی اوس دې سورة النساء کې چې دا کله غر اوچت کړی او څنګه اوچت کړی چې کله سړی اول سر نه بعض مسلې یادې کړي نو راتلونکي ټول قرآن کې ورته هغه بیا اساني الله دې موږ ته اسان کړي ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم او همیشه به ته خبریږي په خیانت باندې د دوی نه مګر لږ د دوی نه یعنی ای پیغمبره د یهودو سه یوه قصه نه ده چې خیانت به وکړي همیشه به وخت به وخت د دوی د خیانت قصې ستا مخې له راځي مګر لږ کسان لږ څه دي نه خیانت به نه کوي فاعفو عنهم نو معافی کوا گوی تا وصفح او مخواړه و دا گوی نه او اوس دې کې بعض علما وایي چې دا دغه لږ تی مراد دی یعنی دې لږو ته څه کوه معافي کوه مخ تې واړه او بعض علما وایي نه دا عامه خبره ده او دا یعنی نږدې ده مطلب دا دی چې ای پیغمبر دا یهود خو اوس تا سره مدینه کې اوسېږي نو وخت په وخت به د دوی دا خیانتونه او دا قصې راښکاره کېږي نو بس ته مخ واړوه ان الله يحب المحسنين یقینا الله مینه کوي د احسان کوونکو سره ومن الذين قالوا انا نصارى او د هغه کسانو نه چې وایي موږ نصارا یو دا اوس نصاراو ته خبره واورېده یو سړی به چې ښه یهودو لوزونه مات کړي دي یو نصاراو به پوره کړي نه نه الله وایي نصاراو کې هم ماتونکي ښه ډېر د لوز اخذنا میثاقهم اغستی و موږ مضبوط لوز د هغوی نه که تاسو ته یاد وي نو لږ ساعت مخکې زموږ یو لوز الله را یاد کړو یاد دي ته اوس باسو شو که نه نو دا یاد کړئ دا کمې سزاګانې چې الله دوی له ورکړي دي د لوز ماتولو د لاسه دغه سزاګانې الله موږ له هم راکولی شي چې کله موږ دغه لوز پوره نه کړو د دې دپاره دا ټوله خبره روانه ده دا ګوره الله تا ته دې دپاره نه بیانوي چې ته ترې خوند والي چې یاره یهود او نصارا او جدا قومونه و پخواني تباه شوي دي جو نه د تا ته دې دپاره بیانوي وایي که داسې دې وکړو نو هم دغه څه د سره کېږي کوم چې دوی سره شوي دي فنسوا حظا مما ذکروا به نو هیر کړه دوی یو برخه د هغې نه چې نصیحت ورکړی شوی دوی ته په هغې سره څه شو انجیل فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة نو تیزه کړه موږ په منځ د دوی کې دشمني او کینه تر ورځې د قیامت پورې دا عذاب دی الله او ګینه اوس وګورئ په نصاراو کې دومره فرقې دي دومره چې حیران به شي ورته او ټول د یو بل سره ښه بغض او دشمني لري دا په سبب د دې چې دوی هغه لوزونه مات کړي دي یو الله په یو بل کې اخته کړو وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون او زر د چې خبر به ورکړي دوی ته الله په هغه څه چې دوی یې کوي دلته یو سوال زړه ته راځي چې دا دشمني دوی په منځ کې چا واچوله الله واچوله
نو کوس یو څوک دا ووایي تاسو ته چې الله یو ځای کې امر کوي چې یو شی رونه شي او د دوی په منځ کې دشمني وي د قیامته پورې ما واچول سم خیال نه سنه نن اخو صحیح شوه خو یو دې کې اهمه نقطه هغه دا ده دې ته سوچ پکار دی الله وایي دوی هغه برخه یې راکړه صحیح شو نصیحت چې پې ورته شوی په هغه برخه کې یو دا خبره هم و چې اتفاق راولی ځای یو بل کې په هغه برخه کې یوه دا خبره هم ده چې څه اتفاق رونه اوسئ خو دوی هغه برخه یې راکړې ده که نه نو چې دوی په خپله دغه خبره ونه منله یو الله پې د عذاب په شکل کې راوستو نو الله ورسره څه ظلم وکړو نو اوس خبره څه شوه واضحه شوه خو دغه اشکال ستاسو زړه ته راتوم نو دا چې سړی ډېر سوچ کوي هغه ته راځي دا سرسري چې تېرېږي هغه ته دا خبرې ته نه راځي خو لکه کېدی شي یو کس دا خبره کړې وي یا اهل الكتاب کتاب والو دا اوس دواړو ته خبره ده قد جاءکم رسولنا یقینا راغلی دی تاسو ته رسول زمونږه څوک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یبین لکم ښکاره بیانوي تاسو ته کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ډېرې مسلې د هغو نه چې تاسو به پټولې د کتاب د الله نه دا پیغمبر چې ما در لېږلی نو ډېرې هغه مسلې بیان کړي چې تاسو پټې کړې وي ویعفو عن کثیر او معافي کوي د ډېرو نه معنی دا ده چې ډېرې خبرې الله پرېښودې یعنې دوی پټې کړي ډېرې دي که لږې دي ډېرې او الله راښکاره لږې کړي نو ولې دا ډېرې پرېښودې مصلحت پکې نه بارک الله فیک رب العالمین حکیم ذات دی اوس هره خبره چې یاره یهودو دا پټه کړې نصارو دا پټه کړې یهودو دا پټه لنډه یو څو مسلې موږ ته بیان کړې او دی راته ووایي چې ګوره دوی کې دا مرض دي چې خبرې پټې کړې دي بس دی پوره کوم ځای کې ضرورت راغی مسلې راښکاره کولو ته هلته یې راښکاره کړې ده قد جاءکم من الله نور یقینا درغلی دی تاسو ته د الله د طرف نه رڼا وکتاب مبین او کتاب روښانه د رسول صلی الله علیه وسلم صفت دی نور رڼا ده الله پې هدایت ورکوي خو د ذات په اعتبار سره بشر دی مخکې آیتونه تېر شوي دي ما اشارې کړي دي او ځکه دې آیتونو کې د اشارات ډېره مزه کوي چې سړی وایي دلته دا خبره ګوره یاده ساته دا بیا راځي نو ځای په ځای اورا به شي د اخري صورت الناس پورې د دلایلو یو انبار چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ذات په اعتبار سره بشر و نور نو صفت نور دی رڼا وه څنګه رڼا وه یعنی خلکو ته دین روښانه کو د الله په توفیق سره او د دین لار یهدی به الله من اتبع رضوانه هدایت کوي په دې سره الله هغه چاته چې تابعداري کوي د رضا د الله سبل السلام لارو د سلامتیا ته څوک چې د الله د رضا تابعداري کوي د الله رضا لټوي نو الله هدایت کوي کوم طرف ته لارو د سلامتیا ته سبل السلام نو السلام کې یو قول د علماو دا دی چې السلام د الله نوم دی الله یو نوم دی که نه السلام نو معنی دی چې لارو د الله ته درې هدایت وشي یا السلام د سلامتیا نه دی لارې د سلامتیا د جنت لارې دي الله دې موږ ته هم د دغه لارې هدایت وکړي ویخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه او روباسي دوی لره د تیارو نه رڼا ته بإذنه په حکم خپل سره د الله د حکم نه علاوه څه نه کیږي
ويهديهم إلى صراط مستقيم او هدايت كي دوی تلاری نیغتا. خنوس رد پا نصاراو باندی چی دا عیسیٰ علیہ السلام نے الہ جوڑ کلو. نو اسی یو سراوی چی ربط سدے نو ربطون دیر دی مناسبت، یعنی یو دا دے چی اللہ ہدایت کئی سوک چی داغد رضا تابیداریو کی، نو دی خلقو تا ہدایت نے دے شوئے زکر چی دوی تابیداری دا وحی ندا کر. بلدا چی یو آیت مخ که اللہ ہوئی چی ما بیانی کڑی دیر آغا خبری تاسو پٹی کڑی دی، یو دوی دا پٹا کڑی وا چی عیسیٰ علیہ السلام الہ ندے، و دوی دا خبرہ پٹا کڑی دا نہیں دا بیان کڑی. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. يقينا كافران دي اغا كسان چي ويقينا اللهم اغا مسيح زويد مريم دي داخل كافران دي كفر كيسا شك نشتي سوي دي چي عيسى عليه السلام هم دي الله دي الله داخل كافران دي اس الله دي رد توقر سنة عشنا رد خجرت شاء عقلي اغا بيبوي قل وارتوايا فمن يملك من الله شيئا نسوك اختيار لريد الله ندسشي إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه كوغواري آغا چه مركي مسيح زويد مريم ومور داغا ومن في الأرض جميعا او آغا سوك چه بزمكا كي دي طول نسوك بمنكي چی اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام مڑکئی یا دا مور مڑکئی نا اللہ وی سوک بے بچ کی اس سوکی نیشی بچ کو نبی ادوی دا خبر کمزوری شو کر دا سنگ الہ دے چیزان نیشی بچ کو مریمی بکی بدی ذکر کر سکی دا بازو دا قیدہ دے چی اغم آلی ہوا نو بلا خبرہ چی مرک پر ازینو بے سنگ الہ دے دا بکی مرالا منسکی ان اراد ان یهلک علاکتنا مراد مرگ دے نو چی مرگ پر ازی دے سنگی الہ شو او بے چیزان دا مرگ نیش اخلاص ہولے نو دے سنگی الہ شو دا اللہ ردونے دی او پوئے کئی پا دے سر خواہ نو پا دی دنیا کی سوک شتی چی بیائی دوی بچ کی نا نو مانا دا چی طول مخلوق دا اللہ پا مخ کی عجز دے ولی با عجز نہیں واللہ وی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا او خاص دا اللہ دا پار باچائی دا اسمانون او دا زمکی دا او دا آغا سچی پا میز دا دی دوانو کی دی یخلق ما یشاء پیدا کئی سچی وواری پلا مرزی دا نو عیسیٰ علیہ السلام بغیر پلار نے پیدا کوئی دلی دا مطلب خونه رہی چی آگا دا اللہ زویش واللہ علی کل شیء قدیر او اللہ پر شی باندے قادر دے. ادھا یہود و نصارو کار سو ارمانو نو امیدو نو کم ذکو سورہ بقرہ کے اللہ وی دوی تکی تپراتے دی وقالت اليهود والنصارى او يهوديان ونصارى نحن ابناء الله واحباؤه من زامن دا اللہ یو دوستان دا غیو یا من نازولی دا غیو دلتا ترجمہ نازولی مسید یعنی من دا اللہ نازبین خلقیو دیسی ورطا نازبینیو لکا پلارتا چی بچی نازبین ظالم زامن دیزرت سنکی کفرم کوا لوزونم ماتوا پیغمبرانم وجنا آخری پیغمبر ممانا قرآن نا منکر شا پا جادو پا روان شا عیسیٰ علیہ السلام وجنا
او بیا په هغې فخر چې موږ وجلی دی او اخره کې موږ د الله زامن یو جي او موږ دوستان. ما مخکې تاسو ته دا مسله ذکر کړې وه چې هر سړی چې دعوه کوي نو ته به یقین نه کوې، ته به ورته وایې چې په دې دعوه باندې دلیل وښیه. لکه اوس تا سره یو کس میلاو شو، ګیره ده ښه مزداره، جي موږ سره خو ډېر لوی علم دی، نو زموږ خلک خو یا ورته د امیر صاحب نوم خو یو امیر صاحب او مولوي صاحب دا خو پرې کې میلاویږي، خو الله دې خیر کي دغه یری چې مفتي صاحب ورته ونه وایي. ونه دا تحقیق شته چې دی چې ته فارغه دی، چې ته سبق یې ویلی دی، چې د علماو سره ناست دی، وایي ته ګیرې ته ګورې نه، ګیرې ته وګوره که او دې ټوپۍ ته وګوره، دې مسواک ته وګوره. او بیا چې داسې بلوز مې یو کس ذهن مې کس ووتو چې څوک دی، بلکل مې ذهن ناکس ووتو. نو هغه اوس په انټرنیټ کې لګیا دی، د خلکو ته چې دیني مسله بیاني، او صرف ګیری ده، نور غریب ته څه یاد نه دي، خو دیني مسله بیاني دې دلاسې چې ګیری ده. نو چې دا بیان شروع کوي نو د بیان په اوله کې الحمدلله رب العالمین او بیا اللهم صل علی محمد او بیا ډایرکټ شروع کړ. ما دا دومره هوښیار دی، ده ته پته دی چې دغه دوه ټکي چې زموږ خلکو واورېدو په ما باندې د علم ګمان کوي. نو کیدای شي تا ته یو سړی دا م وایي چې نور څه علم وکړي، اسمان دله راکوز کړي، الحمدلله ووایي او درود یې ووایي، نور علم څه ته وایي؟ د علم څخه کړي حیران به شي والله. نو تحقیق به کې څه به کې، یعنې دعوه خو دوی هم کوي چې موږ د الله زامن یو، الله پرې رد کوي. قل ورته ووایه فلم یعذبکم بذنوبکم، نو ولې عذاب درکوي تاسو ته په ګناهونو ستاسو. الله اکبر، چې زامن یې او ملګري یې نو بیا عذاب ولې درکوي؟ نو دننه پکې ګوره بله خبره هم پرته ده، تاسو سوچ وکړئ. دوی د دعوه دروغجنه ده، یو خدای چې ولې عذاب درکوي، نو بله پکې یو ټکی شته خو که سوچ وکړي نه. بذنوبکم، نو بیا څنګه تاسو د هغه دوستان یې چې ګناهونه کوئ؟ نو دروغجن یې که نه، ګناهونه کوئ او د الله دوستان نه یې، عدل عذابونه درکوي، نه خو دوستان له عذاب نه ورکوي. بل انتم بشر ممن خلق، بلکې تاسو بندګان یې د هغه چا نه چې پیدا کړي دي الله، همغه شان بندګان یې او پیدا هم د الله د بندګانو نه یې. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بخنه کوي چاته چې وغواړي او عذاب ورکوي چاته چې وغواړي. دا خو د الله مرضي ده، چاله عذاب ورکوي چاته بخنې کوي. ولله ملک السماوات والارض وما بینهما، او خاص د الله دپاره باچایي د اسمانونو او د ځمکې ده او د هغه څه چې په منځ د دغه دواړو کې ده یا دي. وإلیه المصیر، او خاص هغه ته ورګرځېدل دي. یا اهل الكتاب، کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، یقینا درغلی دی تاسو ته رسول زمون، یبین لکم چې ښکاره بیاني تاسو ته دین، علی فترة من الرسل، په وخت د بندېدلو د رسولانو کې، په وخت د بندېدلو رسولانو کې. ځکه چې د عیسی علیه السلام نه بعد بل پیغمبر نه راغلی، تر دې چې آخري زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی، نو الله هغوی ته نعمت را یادوي چې د نبوت سلسله ډېر وخته پورې بنده وه، ما پیغمبر درولې. حدیث ویلی کېږي چې تقریبا عیسی علیه السلام نه وروسته رسول الله وسلم 1570 کاله بعد راغلی، 1570 کاله بعد.
نه 500 کاله بعد څوک نبي نه دی راغلی، 500 کاله څوک نبي نه دی راغلی. او حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي انا اولى الناس بابن مریم، زه ډېر لایق یم چې د مریم د زوی تابعداري او ملګرتیا وکړم، ما له پکار دی چې ویې کړم. ولې؟ وی لأنه لیس بیني و بینه نبی، ځکه چې زما او د هغه په منځ کې نبي نشته، ډایرکټ زه په هغه پسې راغلی یم. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، چې ونه وایئ چې نو راغلی موږ ته څوک زیری ورکوونکی او نه یره ورکوونکی، بیا به همدا خبره کولی سباله چا خو وخت ډېر اوږد شو څوک نه و. فقد جاءكم بشير ونذير، نو یقینا درغی تاسو ته زیری درکوونکی او یره درکوونکی. والله على كل شيء قدير، او الله په هر شي باندې قدرت لرونکی دی. انو تسلی ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ته مه خفه کېږه، دوی تا تنګۍ را تنګۍ ستا نافرمانیانې کوي. دوی خپل پیغمبر موسی علیه السلام هم نه دی پرېښودی. وإذ قال موسى لقومه، او کله چې وی موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، اے قوم زما یاد کئی نعمت دا اللہ پتاسو، اذ جعل فیکم انبیاء، کلی چی پیدا کرل پتاسو کی پیغمبران. در اللہ نعمت در طول نزیاد پیغمبران بنی اسرائیلو کی دی. وجعلکم ملوکا، اوی گرزولی باچاہان، در طول نلوی باچاہی دا دوی سروان. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، او درې کړل تاسو ته هغه څه چې نه دي ورکړي هېڅ یو تن ته د مخلوقاتونه. دلته زړه ته یو اشکال راځي څه چې غوره امت خو زموږ دا دی، نو د دې څه مطلب چې تاسو یې درکړي هغه څه چې بل یو جواب دی چې زمانې په خلکو یو جواب دی چې تاسو له هغه څه درکړي دي چې ستاسو نه علاوه په دې زمانه کې چاله نه دي ورکړي. صحیح ده؟ بل جواب نه. نو دا خو نورو ته فضیلت شو که باچایي مشتي. بارک الله فیک. من و سلوا بعض معجزې چې هغه بل چاته نه دي میلاو شوي، د بل امت کې نه دي راغلي. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه، اے قوم زما ورننوځئ ځمکې پاکې ته. کومه ځمکه؟ فلسطین. دا ورته کله ویلو؟ دا موږ د بقره کې سوره بقره کې میدان تیه، صحرای سینا، په دغه طرفونو باندې چې کله دوی ورواړو د دریاب نه وروسته د دریاب باندې اوړېدو نه وروسته یو خبره مې ذهن ته راله، ځکه داسې ورو ورو شومه چې تاسو ته یې بیان کړم. دغه عالم نوم رانه هېر شو، صرف هغه عالم مې رایادو. سلفو کې یو عالم دی، که بیا مې چې د ذهن ته راغی زه به ته بیان کړم. هغه ته یو یهودي دا خبره وکړه، وی عجیبه خلک یې، عجیبه پیغمبر هم په کټ کې مړ پروت و او تاسو لګیا وئ چې امیر به څوک او مشر به څوک، یعنې هغه لا په کټ کې مړ پروت دی، لا ښخ کړی نه دی او تاسو سره غم د څه دی؟ نو انصار وی منا امیر و منکم امیر، یو امیر به موږ نه یو به تاسو نه. سیرت حقیقه تاسو ته معلومه ده، بیا چې ابوبکر صدیق راغی سره بیعت وشو او ته ښه ستاسو خو لا وي د دریاب د اوبو نه خپې نه وي وچې شوي، او اجعل لنا الها کما لهم آلهه. لا صبر خو وکړئ، اوس به دریاب راواوړېدی، ځان له بوت جوړوئ. وي داسې یې غلی کړو چې هغه بیا سیده روان شي.
وی د دریاب اوبه م له خپو پورې ښتې وي او موسی علیه السلام ته وایي موږ له یو بوت جوړ کړه څنګه چې د دوی دا بوت پروت دی. نو د دې بعضو علماو دا جوابونه او حاضر دماغي دا خبره د دریاب سره رایاده شوه چې کله دوی په دریاب واوړېدو موسی علیه السلام بیا دوی ته څه وروسته ووي چې هغه ځمکې ته ورننوځئ هغه تاسو یې چې ارمان کوئ او دوی تلې مسل کې دیزي نو التي كتب الله لكم هغه چې لیکلي د الله ستاسو دپاره ولا ترتدوا على أدباركم او ما وړئ په شاګانو خپلو الله لیکلي د ستاسو دپاره یعنی الله لیکلي د ستاسو دپاره یعنی د پیغمبرانو په ژبه الله تاسو سره د هغې لوظ کړی دی دا مطلب دی د پیغمبرانو په ژبه الله تاسو سره د هغې لوظ کړی هغه دا ځمکه ده شا به نه اړوئ او شا کوئ به نه فتنقلبوا خاسرین نو واپس به شئ تاوانیان هغه ټیم کې هلته عمالقه اوسېدو هلته څوک اوسېدو عمالقه د یو قوم ډېر زورور قوم ډېر تکړه خلک وو او داسې ویل کېږي چې دا د عادیانو د ترونو زامن وو تکړه تکړه خلک وو د دنګ دنګ بدنونو والا قالوا ویدو یا موسی ان فیها قوما جبارین یقینا په دې کې قوم زورور دی وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها او یقینا چرې موږ نه ورننوځو دې ته تر دې چې وځي دوی د هغې نه داسې نه رانو وایي که دوی ووتو موږ ورننوځو فإن يخرجوا منها نو که چېرته وځي دوی د دې نه فإنا داخلون نو یقینا موږ به ورننوځو یا موږ داخلېدونکي یو خو چې دوی موږ نه ورننوځو نو الله پیغمبر ته ته مه خفه کېږه دوی د خپل پیغمبر سره هم دا قیسې کړي دي د هغې نه ده منلې قال رجلان اوی دوو سړو دا دوه سړي دینداره خلکو په دوی کې وروسته الله دوی له نبوت هم ورکړی دی یوشع بن نون او کالب ابن یوحنا یا ابن یوفنا په فا سره نیکان خلک وروسته به دوی ته نبوت هم ملاو شوی دی قال رجلان اوی دوو سړو من الذین یخافون د هغه کسانو نه چې یریدل د الله نه انعم الله علیهما انعام کړی و الله په هغه دواړو باندې څه انعام یې پې کړی و نیکانو یریدل د الله نه نبوت یې وله وروسته ورکړی ټول به کې راوي ګوره دا تفسیر نه دی تفسیر د قرآن دا یو ملکه ده یعنی بعض علما څه کوي د علماو دوه قسمې ده چې خلکو ته علم ښیي یو هغه عالمي چې تا ته یو ملکه درکوي چې سبا له ته ځان له تفسیر کتی شي لوستی شي دې سره یې کاري تا په دې پوه کوي یو هغه دی چې تا ته خپله خبره بیانوي دلته که ته پوه شو که پوه نه شو اوس یو سړی تا ته قرآن د اول سر نه اخره پورې ختم کړي او بل طرف ته یو عالم دی 15 سپارې تا ته ووایي خو هغه ملکه تا ته درکړه چې تفسیر خلک څنګه وایي او څنګه یې زده کوي کوم یو غوره دی دا چې ملکه تا ته درکړه دا اوس وګوره دا موږ چې تپوس وکړو بعض ملګري ډایرکټ جواب راکړي دا هغه ملکه ده یعنې سړي ته پته ولګي چې دا داسې دلته ویل غواړي دلته داسې او ګورې د الله شکر ادا کوي زه دا ویم تاسو ته چې تاسو ته دې نعمت احساس نه شي ځکه چې تاسو ورسره یئ په دې لارې نه یو څو کسان راولئ هغوی حیران به چې دا دوی وایي څه او دا دوی ریګیا به څه کېږي نو دا تفسیر باندې پوهېده په ترجمه پوهېده دا یو ملکه ده الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي ادخلوا علیهم الباب ورننوځئ په دوی باندې دروازې ته یریږئ مه فإذا دخلتمو نو کله چې ورننوځئ تاسو هغې ته فإنکم غالبون نو یقینا تاسو به غالبئ
وعلى الله فتوكلوا او خاص په الله باندې بزان وسپارئ ان کنتم مؤمنین کچرته یې تاسو ایمان لرونکي. دا نصیحت دغه مؤمنانو د الله نه د یریدونکو مؤمنان خو دا ټول دي ټیم کې خو دا د الله نه یریدونکي دي په صحیح معنو سره. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها يقينا من هجرين داخلي قديز مكتا هسكلا ما داموا فيها ترسو جامي شيدوي باغيكي سپا انكار ما داموا فيها ترسو جامي شيدوي باغيكي يعني خبر بس ختم نور منك تدا خبري مك. فاذهب أنت وربك فقاتلا نلار شتا وربستا نجنك ويدوانا إنا هاهنا قاعدون يقينا من بدلتنا سيو زي ورزي تپوش وستا رب پوش. ها دلته بعض علماء داسې نور مطلبونه او توجیحات راویستي دي خو داسې واضح نه دي وی هغوی داسې نه دي ویلي چې ته الله لاړ شئ جهاد کوئ وی معنی ده چې انت وربک ته لاړ شه او ستا دا مشر ورور لاړ شه. رب وی په عربۍ کې مشر ته هم وایي دا یو لرې توجیه ده. او انت وربک معنی ته لاړ شه او تا سره خو هسې هم ستا رب ملګری دی يوزي جهاد كوا يا تلارشا ومعك ربك وتاسرق والله دي يدوانا زي خود دي ورستو آيتونو نداء معنى واضحة دا چي دوی مقصد دا كو چي لارشا تا او الله جهاد كوي دا كي بدي موسى عليه السلام خپشو بدي موسى عليه السلام سشو خپشو نو دا واضحة دا. او بل طرف ته زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وګورئ کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تو بدر ته اولنی جنګ و نو د خپل ملګري خو یې پېژندو مکې والا خو یره په چا وه په انصارو باندې او په مدینې والا باندې نو څو پیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم آواز وکړو او چې ما سره تیار یې که نه او لوز بپورا کوي او کنه او جنگ به داسې اشاراتو کې خبرې کوئ نو په دې کې مقداد ابن الاسود رضی الله عنه راپاڅېد. معاذ ابن جبل هم یو موقع کې و وی یا رسول الله مقداد وی که څه موږ ته اشارې کوي وی او ته پوه شو وی یا رسول الله د الله نوم واخله او توکل په لوی الله وکړه او چې کوم طرف ته م بوځي موږ درسره روان یو ځه او داسې به نه وایو تا ته د بني اسرائیلو په شان چې تا او ستا رب زه نه ته موږ ته صرف وښایه او په الله مې دې قسمي که دریاب ته م ګزاري که نه چې راته امر وکړي دریاب ته به دله ودان کړو موږ ګوره دا بني اسرائیلو په شان نه یو او رسول الله وسلم سخت خوشحاله شو او مطمئن شو. نو یو دلته وګوره دا وګوره نو د هر پیغمبر سره ملګري شتي او ټولو کې غوره ملګري الله هغه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکړي دي. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي وی موسی علیہ السلام ای ربا زما یقینا زه اختیار نه لرم مگر د خپل ځان او ضرور خپل نو ضرور اختیار د چا په لاس کې معلوم ہوتا یا هم دقیق جواب شو نوی زه د خپل رور اختیار لرم نو اختیار لرم معنی ده چې هني دته خبره کولی شم دته خبره کولی او سختي ورسره هم کړې ده د ګیرې نه هم نیولی او د ویښتو نه هم نیولی کله چې هغوی د سخي بندګي شروع کړې نو دا مطلب دی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین
نو جدائی راوله په منځ زمونږ او په منځ د قوم نافرمانو کې خفه شو. بیا څه وخت بعد چې دی نو موسی علیه السلام وفات شو، مړ شو، او دوی 40 کاله الله په میدان تیه کې حیران پاتې کړي. دغه سزا نو بیا وروسته د یوشع بن نون علیه السلام هغه ته پکې نبوت میلاو شو، نو د هغه په ملګرتیا کې به دوی ورننوتي. هغه بیا هلته هغه سورې بقره کې تذکره ده، هلته یې وراني کړي وو چې الله ورته یې ورننوځي، سجده کوونکي ورننوځي او حطه ووایي. څه ناشنا قوم دا بني اسرائیل تیر شوی. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. وی الله بس یقینا دا ځمکه بنده کړې شوه په دوی باندې 40 کاله، یتیهون فی الارض چې حیران بګرځي په دې ځمکه کې. فلا تأس علی القوم الفاسقین. بس مه خفه کېږه په قوم نافرمانو باندې، غم مه کوه، ته ځان به مه خفه کوه. هنو اوس الله وی دوی ته واقعه د آدم علیه السلام د زامنو بیان کړه. آدم علیه السلام د زامنو په واقعه کې عبرتونه دي زموږ دپاره، لکه څنګه چې د دې بني اسرائیلو دا قصه راوړه. د دې واقعي پس منظر څه دی؟ نو یو خو مشهور قول دا دی چې د آدم علیه السلام به سحر زوی او لور کېدو، د شپې به زوی لور کېدو. نو بیا به د سحر دغه هلک د شپې د جنۍ سره واده کوو، نکاح به کوو، شپې د به سحر سره کوو. نو دې کې یو کس و چې د هغه نوم و د ده زوی و حابیل، او د ده خور ډېره بدرنګه وه، او بل و قابیل، او د هغه خور ښایسته وه. نو د قابیل د دې حابیل سره نه لګېده چې څنګه دله زما دا ښایسته خور ورکوئ او د ده را څه ده بدرنګه ده، بس راولګېدو حابیل یې مړ کړو. خو دا داسې ذکر کېږي، بعضو علماو نه نقل ده، او یو دا قول نقل دی چې په هغه وخت کې عبدالله بن عباس وایي داسې نه وه چې غریب به ګرځېدو تا به وله صدقه ورکوله، غریبانان نه وو. ښه نو څه طریقه د صدقې؟ هغه دا چې ته به صدقه څه چې الله دپاره ورکوې هغه به راوباسې، اسمان نه به اور راشي، که الله راځي دا به دله وسېږي. نو د صدقې د قبلېدو نښه څه ده؟ دا اور یې وسوځوي. نو د ده دوه زامنو قابیل او حابیل، او دوی چې دی دواړو صدقه ورکړه د الله په نوم باندې. دا یو چې ده به ګډې بیزې ساتلې وي، دا بل په فصل کې به یې کار کو. نو دې دغه داسې چلو کو دې ګډو بیزو والا چې کومه داسې غوره مال د ده سره و هغه یې ورکو، او دې بل دې قابیل داسې لږ غونته کې فصل د الله دپاره ورکو. نو اور چې راغی د حابیل هغه ګډې بیزې هغه وسوځېدې، او د قابیل هغه فصل هغه پاتې شو، بس د ده سره حسد جوړ شو، د هغې د لاسه یې ور مړ کړو. ها واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق. او بیان که په دوی خبر د دو زامنو د آدم علیه السلام په رښتیا سره، بالحق د حق د راښکاره کولو دپاره، یا حق هغه خبر چې رښتینی دی، څه شک پکې نشته. نو دا قصه بیان که خپل امت ته هم او د یهودو نصاراو ته هم. یهودو نصاراو ته بیانولو کې څه فایده ده؟ بارک الله فیک. پخوانۍ خبرې ورته هم یادي. بل دا چې حسد مه کوئ، یهودو حسد کوو که نه؟ حسد مه کوئ. حسد انجام دا دی، رور راولګي ورور یې مړ کړو. اذ قربا قربانا، کله چې قرباني وکړه دواړو قرباني جدا جدا، فتقبل من احدهما، نو قبوله کړی شوه د یو د دغه دواړو نه. څوک دی؟ حابیل. ولم يتقبل من الآخر، او قبول نشوه د دغه بل نه. قال وی قابیل لأقتلنک،
خامخا به وجنم زتا حسد. نو حسد په اسمانونو کې مولنی ګناه ده، په ځمکه کې مولنی ګناه ده. اسمانونو کې چا کړی؟ شیطان ابلیس. ځمکه کې قابل حسد کړی. او د افسوس خبر ده چې پښتنو کې حسد ډېر دی. د دې دلاسه قتلونه د یو بل بېعزتیانې بې اتفاقۍ ټول دې دلاسه راځي. قال إنما يتقبل الله من المتقين. وی هغه یقینا قبلی الله د تقوا دارونه. نو دې کې اوس زه څه وکړم چې ته ماته غوسه غوسه کېږي چې دې وجنم؟ تقوا ځان کې راوله، الله به تا نه هم قبوله کړي. لئن بسطت إلي يدك که چېرته راوږد کو تا ماته لاس خپل لتقتلني دې دپاره چې وجنې ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. نو نه یم زه اوږدونکی د لاس خپل تا ته د دې دپاره چې قتل کم تا. د فتنې په جنګ کې به داسې کوي، بیا به لاس بند ساتي. او حدیث کې راځي چې اذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. چې دوه مسلمانان په تورو مخامخ شي نو قاتل او مقتول دواړه جهنم کې. مقتول ولې؟ د دم اراده وه، خو هغه پرې رامخکې شو. نو ځکه ده ورته وایي چې زه خپل لاس نه اوچتوم. إني أخاف الله رب العالمين. یقینا زه یېرېږم د الله نه چې پالونکی د مخلوقاتو دی. فایدې وله ورکړه که نه؟ د الله د یېرې وله فایده ورکړه. د رور د قتل نه بچ شو او د حسد نه هم بچ شوی دی. إني يريد أن تبوء بإثمه وإثمك. یقینا زه اراده لرم د دې چې ته به اخته شې په ګناه زما او په ګناه ستا کې. ګناه د ده او ګناه د هغه څه دي؟ یعنی بإثم قتلي زما په ګناه کې، یعنې زما د وجلو په ګناه کې، او هغه ګناه چې تا د مخکې نه کړې ده او حسد شو. یا د دې نه علاوه که ستا بله ګناه وي نو په هغه ګناه کې هم ته اخته شوې او په دې زما په دې کې هم اخته شوې. فتكون من أصحاب النار. نشي به ته د اور والو نه. وذلك جزاء الظالمين. او دا بدله د ظالمانو ده. فطوعت له نفسه قتل أخيه. نو خیسته کو دته نفس ده د وجل ضرور خپل. فقتله نو قتل کو فأصبح من الخاسرين. بس وګرځېدو د تاوانیانو نه. خانو دا څنګه مړ کړی دی؟ دې کې به مفسرینو خبرې کړي دي. دې نفس ورته دا مرګ ښایسته کو نو د دې سره لاس کې وسپنه او هغې وله راواچوله، په هغې وجله. او عبدالله ابن عباس نه نقل، عبدالله ابن مسعود نم نو دې پسې ګرځېدو چې مړي کي، هغه ته پټېدو په دې غرونو کې. نو یو ورځ یې راګیر کړو چې هغه ګړې بیزې ساتلې. نو یې کاڼی راواغېستو، هغه وله یې سر له راواچو، یو مړی کړو. ابن جریج دا ویلي دي رحمه الله، وی چې کله یې مړ کوو که نه، الله اکبر، دا خو اولنی جنګ دی. نو چې مړ کوې نو دا سټ یې وله نیولی او داسې سملو را سملو چل وله نه ورته د مړ کولو. ځکه چې دې نه مخکې خو داسې نه ایښېږي که نه، انسان څنګه مړ کړي. نو بس سملولی را سملولی دی او کله یو طرف ته اړې، کله وله سټ اړې، نه پوهېدو. نو ابلیس راغی او د ځان سره یو څاروي په شکل کې دغه راوستو، څه شی ځان سره راوستو. نو هغه څاروی را سملو او کاڼی راواغېستو، د هغه سر لی راواچو. نو ده ته یې چل وښو چې دا خپل ورور به داسې وجړي. نو اولنی قتل بیا په ځمکه باندې داسې وشو، ګناه ته پته هم نه و چې دا به څنګه وجړي، ځکه چې څوک را وجلی شوی نه دی. نو ده دا کار وکړو. الله وی شو د تاوانیانو نه او سم د تاوانیانو نه شو کنه. حدیث کې راځي، په صحیح بخاري کې شتي، مسلم کې هم شتي، لا تقتل نفس ظلما. په دنیا کې چې هر نفس وجلی کېږي که نه،
إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. د آدم علیہ السلام هغه بچی پکې برخه ده، نور تاوان څه ته وایي؟ نو دومره غټ تاواني شو. مشکل بیا دا جوړ شو چې اوس د لکه کول نه ورسي، ضرور نه خو یې ساه ووتو، خو دې جوسې سره اوس څه وکړو؟ نو ګرځېدو. نو داسې راځي امام مجاهد رحمه الله وایي چې د 100 کاله دا رور ګرځولی دی، یو ځي له به وړو، بل ځي له به وړو، او په یو ځي کې به یې ښودو، بل ځي کې به یې ښودو. نو په دې کې یو 2 کارغه د ولیدو، هغوی د یو بل سره جنګ وکړو. نو دا یو کارغه راولګېد، بل یې مړ کړو. نو چې مړ یې کړو نو بیا په دې خپله مکوفه دا ځمکه وکنسته او دغه یې پکې ښه کړو. وي ده ته چل معلوم شو چې جوسه د چا به داسې پټې. فبعث الله غرابا، نو راولېږو الله یو کارغه، یبحث فی الارض، چې کنستلې کول په ځمکه کې، لیوریه دې دپاره چې وښیي دته کیف یواري سوءة اخي، چې څرنګه پټ کړي جوسه د رور خپل. د دې دپاره رالېږلی. قال ووایي هغه کم روري ووایي؟ یو دی، نو بل خو مړ دی، نو سوچ ته پکې ضرورت هم نشته. قابل ووایي. قال ووایي هغه یا ویلتاه، افسوس دی ما لره، اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب، ایا عجز شم زه د دې نه چې شم په شان د دې کارغه، فاواري سوءة اخي، چې پټه کم جوسه د رور خپل. فاصبح من النادمين، بس وګرځېدو د پښیمانو نه. ټول ژوند یې په دغه کې تېر کړو، او اوس هم دغه طریقه ده چې څوک کوم ظلم کوي که نه ظلم، او ظلم صرف قتل نه دی، ورب الکعبه چې د چا نه 10 روپۍ واخیستې که نه په ناروا طریقې سره، نو خوب به دې په ارام ونه شي، ژوند نه به دې برکت ختم شي، د بچو د ژوند نه به دې برکت ختم شي. او که ویښ ضمیر والی نو ضمیر به دې وخت په وخت ملامته کوي چې تا یو کار داسې کړه. نو دې الله وایي چې ټول عمر له پښیمانه شو. ولې؟ رورې وجلی وکړه. من اجل ذلك، د وجې د دې قتلنا، كتبنا على بني اسرائيل، فرض کړل موږ په بني اسرائیلو باندې، انه من قتل نفسا بغیر نفس، چې بېشکه څوک چې قتل کي یو نفس بغیر د بدل د بل نفس نه، یعنی یا خو یو نفس وجلی کېږي په بدل د بل نفس کې، صحیح ده، خو دې بغیر د دې نه وجني. او فساد فی الارض، یا بغیر د فساد نه په ځمکه کې. ها یو نفس په دې وجلی کېږي چې څه کوي؟ فساد، خو فساد هم نه دی کړی، بې ګناه وجني. فکأنما قتل الناس جمیعا، نو گویا کې قتل کړل د خلق ټول، لکه ده چې ټول خلق قتل کړو. فکأنما قتل الناس جمیعا، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، او چا چې ژوندی پرېښودو یو نفس، نو گویا کې د ژوندي پرېښودل ټول خلق. ژوندي پرېښوده څنګه؟ څوک ژوندی کولی شي ته؟ چا باندې بدلی برید، یا دې بچ کو، یعنی اوبو کې ولیدو یا سوځېدو یا بل څه مشکل، او بلکې عام هم دی، یعنی ته سره څوک وجنه، نو تا جونور نه کو. یعنی که یو سړی د الله نه یریږي او څوک نه وژني، نو د ده د لاسه دې خلکو ته څه میلاو شو؟ ژوند، اوږد ژوند. ولکم فی القصاص حیات، لکه هغه مطلب چې نور ته ژوند میلاو شو. دې د الله نه یریږي، خلک ژوند ښایسته تېری. فکأنما احیا الناس جمیعا. او سعید بن جبیر رحمه الله به وی من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا،
څوک چې د یو مسلمان وینه حلاله وګڼي لکه د چې د ټولو خلکو وینه حلاله وګڼله. ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. او چا چې د یو مسلمان د وینې عزت وکړو لکه د چې د ټولو مسلمانانو د وینې عزت وکړو. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات او یقینا راغلی وغوی ته رسولان زموږ په ښکاره دلیلونو سره. ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك بیا یقینا ډېر د هغوی نه وروستو د دې راتلو نه د څه نه د پیغمبرانو دلایلو د راتلو نه فی الارض په ځمکه کې لمسرفون خامخا فساد کوونکي وو. د فساد خبره ده نو اوس الله د فسادګرو انجام هم بیانوي. دا بل قسم قتل دی. یو خو قتل دی چې نفس په بدله د نفس کې یا د زنا سزا شو حدود شو قصاص جدا خبرې دلته ویل کېږي دې ته د قطاع الطریق قتل ډاکې چې اچوي شوکې چې کوي او فساد او مؤمنان چې یری فساد خوري او مؤمنان یری د هغوی سزا بیانېږي. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله یقینا بدله د هغه کسانو چې جنګ کوي د الله او د رسول د هغه سره ویسعون فی الارض فسادا او کوشش کوي په ځمکه کې د فساد کولو هر قسمه فساد شي. نو حاکم ته د دې راروانو څلورو سزاګانو ورکولو اجازت دی چې کومه د خوښې مناسب ورته ښکاري. ما ورته ته نه څوک حاکم وقت ان یقتلوا چې قتل دې کړی شي دوی یو دا یعنی که په وجلو کې خیري قتل یې کوي او یصلبوا یا دې پانسي کړی شي او تقطع ایدیهم یا دې پرې کړی شي لاسونه د دوی وارجلهم او خپې د دوی من خلاف رد و بدل او ينفوا من الارض یا دې وشړلی شي د ځمکې نه. څو سزاګانې شو څلور. هن یو قول دی کې دا دی چې مرضي ده چې کومه یو سزا ورکوي. عبدالله ابن عباس وی د دې خپل خپل حالات دي. وی که چېرته دوی دا کسان مړه کړو او مال یې ترې واخیستو نو وجلی کېږي به او زوړندولی کېږي به په دار به کړی شي ځکه چې دوی کار غټ دی. ها او که چېرته مال یې نه دی اخیستی او صرف یې وجلی دي نو دوی به وجلی کېږي او په دار کېږي به نه. او که چېرته مال یې اخیستی او وجلی نه دا خلک نو خپې لاسونه به یې پرې کولی کېږي. او که صرف دا خلک یې یرولي نو بیا به د دې ځمکې نه شړلی کېږي. ذلک لهم خزي فی الدنیا دا سزا د دوی دپاره شرمندګي ده په دنیا کې. ولهم فی الآخرة عذاب عظیم او د دوی دپاره په آخرت کې عذاب لوی دی. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم مگر هغه کسان چې توبه وویسته مخکې د دې نه چې قادر شئ تاسو په هغوی باندې. که د نیوونه مخکې توبه وویسته نو بس صحیح ده. د نیوونه مخکې بیا صحیح او چې ونیوی شي وایي زما توبه ده بیا خو به سزا ورکړي. دغې چې نیو په ټیم کې خو هر سړی توبې وباسي خو که مخکې ځان له توبه ویستي بس الله به پرده اچولې ده. در الله مهرباني ده. فاعلموا ان الله غفور رحیم نو پوه شئ چې یقینا الله بخنه کوونکی رحم کوونکی دی. سبب انشاءالله د 15 آیت نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوهه کړي په قرآن او حدیث باندې. نن چې څنګه تاسو ولیدئ چې سبق موږ ډېر وی
دا به انشاءالله که الله ژوند راکړو طاقت دا به د روزانه ترتیبي نو دې ته ملا وتړئ او موږ سره په دې سفر کې هم داسې کسلی شي چې د ملا تیرې مضبوطي او چې هغه ډسکونه مسکونه خوځېدلي که نه نو دا د هغوی کار نه دی دلته داسې سړی په کار دی چې صحیح مضبوط د دې اخره پورې موږ سره ناسي او بیدار ناسي دغه مطلب دی زموږ او چې څوک ګډوډي نو هغه دا سفر خو لا اوس شروع شو صبر وکړه دا خو نن 5 رمضان دی او موږ ته اوس د الله په توفیق سره یعنې 40 ورځې نورې پاتې دي نو جذبه او دا چې الله موږ له په دې اجر راکوي یعنې موږ ته داسې چې د قیامت تکلیف نه وي هغه ماسپښین نه ستاسو څه خیال دی چې زه په ارام لګیم تاسو ستړي شوئ زه په ارام ناست یم خو دغه سوچ وکړو چې یاره که چېرته الله هم د دې د لاسه وبخي او که چېرته الله وګوري راته ووایي چې یاره دا بنده د روجې په خوله لګیا دی او ستړی شوی دی او کتاب بیانوي زه ملایکو ته ډېر وکړي دی پکې نن د اور نه آزاد کوي زه نو دغې دپاره لګیا یو موږ نور دا خوب مال هم راځي او دا زما هم زړه غواړي چې ډډه مې ولګوله او پرېوتې خو نه جنت چې غواړي او د الله رضا غواړي نو هغې دپاره به کوشش کې د هغې دپاره به محنت او څه یعنې زه چې د خپل حالاتو ته سخت ووایم او شرم راله راځي یعنې زه چې زما دا رب به وایي چې را دې څه سخته کوي داسې سخته تېره کړې واسې د پوه کولو دپاره مې دا خبره وکړه صحیح د تاسو به سختي تېروئ خو زه خو خپل ځان ته دا نه یم چې ما څه سخته تېره کړې څه سخته ده هېڅ سخته نه ده سختې هغه اوچتو مؤمنانو تېرې کړي دي او تېرېږي چې کوم اوچت مؤمنان دي موږ به څه سخته تېره کړې زموږ به څه سخته نو اوس دا دی چې د خوب ورځې لاړې لکه څنګه چې رسول الله وسلم خدیجې ته وي کله ورته الله وي قم فانذر وی خدیجې ولا زمن النوم خدیجې اوس وایي د خوب هغه زمانه تلې ده اوس اوس کار کول غواړي 30 کاله بیا هغه ولاړو هغه چې پاڅېدلی نو د خوب زمانه تلې ده اوس دا کار سر ته رسول غواړي او په صحیح طریقې سره نو الله دې رحم وکړي او الله دې موږ پوه کړي قبلة قلبي كعبة ربي